لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. جناب صدر مجلس او زما عزتمندو علماء کرامو طلباء اعزامو او پدی مجلس کے عام و مسلمانان رونو پجمع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیر لویا دا خوشحالے موقع دا جستاسو پدی کلی کے پدغ دینی مدرسہ کے نن دا قرآن حکیم پا سلسلہ کے یو لویا خوشحالی جوڑا شوی دا. منگو کتاسو راغلیو پدی بنیاد راغلیو چی یو سو معشومان بچی دا قرآن پرانا باندے روخانہ شوی دی. اگا بچیم خوشحال دی داغی والدین اور رشتدارانم خوشحال دی دا مدرسے محتمم سے محترم داغا استازان او دا مدرسے چکم خیر خواہان دی دا دی کلی خلق دی دام خوشحال دی. منگم زڑکے سوچ کو دا اللہ نسوال کو چی ربا دا قرآن پا دا خوشحالی کی منگم شریک کا دا دیر الوی خوشحالی دا. من خود دستار بندو لزو و چی چتا با می سوکولی دل چی دے و معشوم دستار بندی با مو کولا او پٹکے با مو تاواو تاسو یقینو کہ دیر بخپشو میں اللہ کدا سے وقت پا مارا دی چی زمام یو بچی وی یا حافظ شی یا عالم شی او داغه دا سرنم علماء پٹکے تو کی او زمان خیال داری چی دا کم تاسو مسلمانان رونو پا دی مجلس کے ناس شے چی کم وقت دا پٹکی تاویدل نستاسو دا مسلمانانو دا دیرو پزرونو کے بام دا ارمان راغلی دا چی دا کنه دا کنی راغلی خواغا مجلس نپاسوم بیا راغلی بے انشاءاللہ کنی اس نظر دا سوچو کے دا فکرو کے او پزړه دا یو عزم او مضبوط اراده وکړي کله چا بچی دی نو مضبوط اراده او کله چانی دا خیال وکړي چې الله کا زوی دې راک یا دا راکړې زوی کدي راته لګ غوندې لوي ک او دا سه موقع دې پروردگار راکړه چې دا سو ماشومان والا مونږ ولیدل دا بستاړې لوی احسان دا ولی رونو ځکه نن په مخ د ځمکه بہترین خلق بر امدادی زمون خلق کرسی تا خوشحالیگی موٹر تا خوشحالیگی بنگلی تا خوشحالیگی او تا دا عزت سیزو نخکاری او دا اللہ و دا رسول پنیز دا عزت سیز اگا نا لاره دا او نا موٹر دے او نا ٹیکٹر دے او نا بنگلہ دا او نا کرسی دا او نا سا دا دنیا وزارتو ندی دا اللہ پنیز که دا عزت او دا شرافت سیز دے اگر دا اللہ دا کتاب دا قرآن او دا پیغمبر دا حدیث سر من لرل دی دا عزت شیر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک دے کہ دو کسان زما پا امت کے بہترین دی زما پا امت کے دا دی دو ڈلو نا بہتر ڈلی نور نشتا دا زنویم رسول اللہ مبارکی وی یو حملت القرآن اگا خلق کی داغی پسینوں کی دا اللہ کتاب پروت دے کہ قرآن یاد دے یاد پسینہ کے محفوظ دے یا دا قرآن معنی و مفہوم پدا سینہ کے پروت دے دا قرآن علم و دا قرآن احکام پدا ذلک کے پرات دے دی عالم دے حافظ دے دا زما پا امت کے بہترین دی. او دویم اصحاب اللیل چه کم خلق د شپې را پاسی کټ پریدي او هغه خوږه بستره پریدي او الله ته ودرېږي او دا په سلګو سلګو ورته جاړي. دا دوه ډلې د رسول الله مبارک د وینا مطابق دا بهترین ډلې دي. الله دې په دې کې شمار کړي. دا پته به اله لګي چې سترګې پټې شي. دنیا کې موږ ته پته نه لګي. دنیا کې خو موږ ته دا مولیان اوزګار ښکاري، دا طالبان او دا مدرسو والا خو موږ ته اوزګار ښکاري. اوزګار خیل ورته خلک وایي.
دا د الله خوښ بندگان دي او ورونو د اسمانونو ځمکې چې ټینګې دي دا د دې طالبانو علماو د برکت دا حقیقت دی. که دا علماو طالبان په مخ د ځمکې نه دا ختم شي نو خو د الله نوم به ختم شي که نه. د الله در باندې هم دې خلکو پېژندلی دی. ته چې الله پېژنې د الله لویي پېژنې د الله خدایي پېژنې د الله احکام پېژنې او په دې ژبه الله الله کې او د خپل ښکلي پیغمبر درود وایې دا درته چا ښولی دی؟ تا ته خپل استاذ په جومات کې ښولی دی یا پلار مور درته ښولی دی هغې ته استاذ ښولی دی هغه ته خپل استاد هغه همدغه مدرسو کې زده کړی دی. لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستلی کېږي قیامت به نه راځي او چې د الله نوم ختم شو نه به اسماني نه به ځمکې نه به غرونې د هر څه به دړې وړې شي. او دا د الله نوم جمع دی په دغه څیزونو دی. دا مدرسې کارخانې دي. دې مدرسه کې طالب جوړ شي عالم جوړ شي خلکو ته جنازه مونځ ښیي. دې مدرسو کې حافظ جوړ شي خلکو نه مخکې شي مونځ ورپسې کوي. دې مدرسه کې عالم جوړ شو تا ته الله او د الله ذات او د هغه صفتونه ښیي. دا د الله په نس بهترین خلق. نو چې څوک درنه تپوس کوي چې بهترین خلق په مخ د ځمکه څوک دي خو د پیغمبر د وینا مطابق ګورئ د مشرف نه هغه خبره ته هغه روشن خیاله یادوي. روشن خیاله به وایي چې بهترین خو هغه روشن خیاله وه چې هغه د جز نه په هغه چترۍ هغه پردي سړي سره راټوپ کړي او درته هغه یادوي چې دې د پاکستان نوم روښانه کړه. هغه پېژنې نوم مو یاد دی که نه؟ څه شی؟ لوپره نیلو سره مو وایه لوپر بختیار لوپره هغې وی نوم د پاکستان خو یې ما روښانه که او داسې یو کارنامه مې وکړه چې په مخ د ځمکه بل چا نه ده کړې. موږ د خپل ښکلي پیغمبر نه تپوس کوو څوک بهتر دی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. زما د پیغمبر د وینا مطابق بهترین خلق څوک دي؟ هغه چې د قرآن سره خپل تعلق قایم کړی او یا د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره خپل تعلق قایم کړی.